نن یو خوشخبري به درته درکړم. راځئ تاسو دغه کور حالات مخکې وګورئ. تاسو ته ښکاري چې اوس په منګ راونه غورځېږي. دا وګوره، دا د دې یتیمانو جونګړه تاسو ته ښکاري. منصور خانه دا ستاسو پنایي ده. که کله دلته مورکۍ یا خورکۍ ګرځي لنډ ځای نو خو ښکاري م که نه. د دې فرش چېرته دی؟ فرش که چې ژمي کې هغې کوټې ته وړو، اوړي کې دې ته. اوس خوشخبري څه ده چې دغه کور خو تاسو وکته، دا د چا کور و؟ دا د یو یتیمانو جونګړه وه. اوس لپاره دا وګورئ، دا ځایونه خو به تاسې کتلي وو. اوس ځو، دا خو هم جوړ شوي دي. بره ځو، بره داخل کې هم ګورو. راشي دروازه هم برابره ده. اوس به دروازه ورته ټکو. سلامونه، جوړ په خیر، صحت ښه ده؟ دا واچوه، اجازه ده. منصور خانه څنګه یې؟ جوړ یې؟ اوس خو دلته نه بله کوټه شته نه هغه شته ده، خالي دا ځای ډک شو. درته کوټه موټه پکې نشته؟ کوزه کوټه شته. کوزه کوټه شته. او دلته خو هغه تشناب واځی تاسو لیدلی و، چاردیوالي نه وه. راځه منصوره دا کوزه کوټه وګورو. ځه مخکې شه. ماشاءالله ماشاءالله. منصور خان ګوره بیا ونه وایه ښه. اول به دلته راسو د کورونو جوړولو پروژه 182 کور د قمر بنسټ لخوا 182 کور دی ښه. د چا لپاره؟ د دغسې منصور خان و د یتیمانو لپاره. راځه منصوره. ښه ماشاءالله ماشاءالله. دغه د بټنو سیسټم یې هم شته دی. منصوره کوټه خو ښه ګرمه ده. د اوړي به یخه وي، د ژمي ګرمه. ماشاءالله دا دیوال مو دومره غټ ورته جوړ کړی دی چې د پاس خوا نه وایم چې څومره وزنونه پېږي که نه دیوال به هم نه خوځېږي. همداسې ده که نه؟ صحیح ده. ښه دا کوټه هم شوه، بره هم استفاده کېږي. بیا له دا ځای دلته د اوبو سیسټم ورته جوړ کړی. راشه دې خوا راځه. دا یې هم تشناب. دلته ورته کمود سیسټم هم جوړ کړی دی. بس دی انشاءالله هر څه دلته هم یې د واشروم هم یې هغه کمود. صحیح شو منصوره؟ راځه. زه چې کله دلته راغلم د کوټه کې فرش نه و، شیشې نه وې په هغه حالاتو کې. اوس تاسو راځئ چې دا فرش یې وګورو. منصوره ته مخته شه که نه. زه ښه السلام علیکم. دا هغه دی. پرېږده 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 منصوره، هغه دی. کښېنه کښېنه. نو دا یې دی فرش، دا یې فرش او دا یې توشکې ورسره قالینونو پوښونه. الا الحمد کوټه یې فرش وه. منصوره څنګه چل دی؟ کور کې خوشحاله هستې که نه؟ ښه مور دې اوس څه وایي؟ بس دواګانې کړې دي. هر هغه چا چې مرستې کړي موږ غږ پورته کړی د دې بې سرپرستو ماشومانو لپاره، نو هغې ته دې الله اجر ورکړي. واقعا موږ بس هغه هر شی ټول هغه که درته ووایم ټوله ستومنتیا هغه ټول ستړیاوې زموږ رفع شوې فقط په څه شي باندې چې دا خلک خوشحاله وي او دلته شپې ورځې تېروي. نو دا زموږ لپاره هر څه دي. همدغه بنسټونه دي، همدغه زموږ الحمدلله دا قهرمانان دي چې د هېواد ګوټ ګوټ ته ځي تر څو پورې دا یا دته ورته نور بې سرپرسته ماشومانو لپاره یو سرپناه جوړه کړي. البته د هغه مخلصو دوستانو په مرسته باندې. الله دې تاسو نه راضي شي، خصوصا هغه دوستان چې تاسو دغسې جاري صدقه کې برخه اخلي او دغسې بې سرپرسته ماشومانو لپاره یو سرپناه جوړوي تر څو پورې دې احساس ونه کړي چې یاله زموږ پلار شته او که خدای مکړه نشته. نو موږ به راځو انشاءالله افغانستان ګوټ ګوټ ته به ځو او ګرځو به. منصور دلته به سهار چیکس کړی، پراټې پخ کړي دی او شیدو چای هم کړی دی. نو بس دا زموږ لپاره هر څه دي. او خل چې خبرې کوي، خل چې سل قسمه ویناوې کوي، هغې کیسه کې هم نه یو. انشاءالله موږ به خپل کار کوو او خپل هدف به ترلاسه کوو. هدف مو دا دی خپل خوشحالي پسې به ګرځو چې نن د ده په شونډو مسکا ده، دی خوشحاله الحمدلله. زما په شمول زموږ ټیم کامرې تر شا ورسره زموږ مشرتابه زموږ کمیټي زموږ هغه دوستان چې همیش لپاره سره یو ځای دي په دې کاروان کې. د دغسې ویډیو په لیدلو باندې، د دغسې ماشومانو په مخ باندې مسکا په راوستلو باندې دی به ټول عمر انشاءالله خوشحاله، سکون، اطمینان هر څه به الله ورکړي ورته. په دې دنیا کې سکون، اطمینان، د هغه خلکو هغه ورونه خویندې چې مرسته کوي هغې ته الله تعالی په مال او روزګار کې برکت او موږ ته به انشاءالله آخرت کې ټول سره په جنت کې وي. الله دې زموږ نه تاسو دا سایې او منډې تړلې قبولې کړي او هغه ورونه
چې هغې همیش لپاره منفي تبلیغات کوي، په زړونو کې کینه او خیرې وي. الله دې هغې ته هدایت وکړي تر څو پورې هغې خپلو خپلوان چې داسې غربت غریبان یې هغې سره مرسته وکړي. بس دا زموږ به تاسو ته دعا وي. د منصور په شان ته نور داسې بې سرپرسته یتیمان شته دي چې هغې حتی په خیمو کې اوسېږي، هغې حتی سرپناه نه لري. نو هغې لپاره که چېرته تاسو اوس غواړئ یو کوټه، اشپزخانه، تشناب ورسره جوړ کړئ، 1,10,000 افغانیو باندې یا د هغې معادل څومره بهرنۍ کرنسۍ چې کېږي، تاسو کولی شئ په دغه وټساپ موږ سره رابطه ونیسئ او همدارنګه آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته. موږ به انشاءالله هېواد ګوټ ګوټ ته ځو، لکه نن چې کونړ ته راغلي یو، چپې درې ته، همداسې به انشاءالله کولی شو موږ لاړ شو پروان ته، همداسې کولی شو هلمند ته، همداسې کولی شو فاریاب او روزګان، دا ټول ځای ته موږ لاړ شو. ستاسو مرسته نو انشاءالله کولی شئ داسې خلکو لپاره سرپناه جوړه کړي. همدا اوس مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه کېږئ. هېواد مو د یتیمانو نه ډک دی، څو پورې اقلا د یو فامیل لپاره خو یو سرپناه جوړه کړو. الله مو خوشحاله دا جاري صدقه ده. همدا اوس بسم الله کوي، موږ مو خدمت کوو انشاءالله. موږ به کوشش کوو چې ستاسو حق موږ حقدار ته ورسوو. په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.